د قرآن کریم د 10 سپارې و 10 سورة الناس سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 6 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم چې زه پناه غواړم په رب د خلکو، په بادشاه د خلکو او په معبود د خلکو یعنی په الله جل جلاله سره پناه غواړم د شر څخه د وسوسو اچونکي، بیا د تشدیدونکي یعنی شیطان د الله جل جلاله د ذکر څخه تشتي کله چې انسان د الله جل جلاله ذکر کوي. هغه شیطان چې وسوسه اچوي په سینو یعنی په زړونو د خلکو کې چې دغه وسوسه اچونکي د پیریانو او انسانانو څخه دی.